بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا كلمة طيبة ورته ویل کیږي. دا کلمه چې دا انسان اسلام ته داخلي. کچیرته دا کلمه څوک نه وای نو هغه اسلام ته نشي داخليدلی. او دا کلمه چې دا انسان جنت ته هم داخلي. او دا کلمه چې دا رسول الله صلى الله عليه وسلم د شفاعت سبب هم ګرځي په ورځ د قیامت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه. د ټولنا نیکبخت انسان او نیکمرغه انسان او خوشبخت انسان چې هغه ته زما شفاعت په ورځ د قیامت کې ملاويږي هغه دا ده چې من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. څوک چې دا کلمه وایي او د زړه نه وایي. دا کلمه چې ډیره عظیمه کلمه ده او په دنیا کې به داسې مسلمان نه وي چې هغه دا کلمه نه یې زده، ځکه چې د دې کلمې نه بغیر څوک مسلمان نشي پاتې کېدلی. دا کلمه خپل معنا لري خو ډیر مسلمانان د دې کلمې په معنا باندې صحیح نه پوهیږي. او دا ځکه چې ما په خپله د ډیرو مسلمانانو نه اورېدلی چې تپوس ورنه وکړې چې دې کلمې معنا څه ده، نو معنا یې هغه څه نشي کولی لکه څنګه چې باید د دې کلمې معنا وشي. د دې کلمې معنا دا ده: لا اله نشته ده لایق د عبادت الا الله مگر یو الله. محمد رسول الله، محمد الله رب العالمین رسول او پیغمبر ده. دا صحیح معنا ده. نشته ده لایق د عبادت، لا اله لا معبود بحق الا الله. نشته ده لایق د عبادت مگر یو الله او محمد صلی الله علیه وسلم ده الله رب العالمین رسول ده. د دې کلمې معنا بعض خلک داسې کوي: لا اله نشته ده معبود. او دا معنا چې ده صحیح نه ده، ځکه چې معبود هغه چاته ویل کېږي چې دغه عبادت کېږي. نو دوی وایي نشته ده معبود الا الله مگر یو الله. نو دا معنا چې دا غلطه ده، ځکه چې معبودان خو ډیر زیات دي. داسې ډیر خلک به تاسو لیدلي چې هغوی د بوتانو عبادت کوي، بعضې خلک د عیسی علیه السلام عبادت کوي، بعضې خلک د نور عبادت کوي، بعضې د ستورو عبادت کوي، بعضې خلک د ملایکو عبادت کوي، څوک د پیریانو د جناتو عبادت کوي. نو دا خبره کول چې لا اله نشته د معبود دا غلطه ده، بلکې دا به ورسره وایه چې نشته د معبود چې هغه مستحق د عبادت الا الله مگر یو الله. دا او بعض خلک به داسې معنا کوي: لا اله نشته د خالق او رازق الا الله مگر یو الله. دا خبره غلطه ده، ځکه چې د اله معنا چې د خالق او رازق نه ده. صحیح ده الله رب العالمین خالق او رازق ده، خو دلته چې کوم شی مراد ده د دې کلمې نه هغه په دې معنا کې بیا نه راځي. ته کله چې ته ووایې چې خالق او رازق، ځکه مشرکینو هم دا اقرار کوي چې خالق او رازق الله رب العالمین ده، خو د هغې سره دوی مسلمانان نه وو او هغوی دا کلمې د دې کلمې د ویلو نه به انکار کوو. نو که چېرته د دې کلمې معنا دا وایي چې لا اله نشته دی خالق او رازق او مدبر د دې کون مگر یو الله، نو مشرکینو به دا وارثه ویلی. ځکه الله رب العالمین فرمایي: ولئن سألتهم، که چېرته ته د دوی نه تپوس وکړې چې من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اسمانونه او ځمکې چا پیدا کړي، خالق څوک دی، نو دا وارثه به دوی وایي چې الله دی. او بل آیات کې رب العالمین فرمایي چې قل من يرزقكم من السماء والارض، که چېرته د دوی ته ووایه چې تاسو ته د اسمان او د ځمکې نه رزق څوک درکوي او څوک د مرګ او د ژوند مالک دی او څوک د دې کون تدبیر کوي، نو لیقولن الله، د وارثه به دوی وایي چې الله رب العالمین. نو مشرکینو هم دا اقرار کوو، خو بیا هم د دې کلمې د ویلو نه انکار کوو، ځکه چې هغوی پوهېدل چې د دې اله معنا چې د خالق او رازق نه دی. په دې کلمه کې د دې اله معنا چې ده چې موږ وایو چې لا اله نشته دی خالق او رازق، هغوی په دې پوهېدل چې د دې معنا دا نه ده، بلکې د دې معنا دا ده چې نشته دی لایق د عبادت الا الله مگر یو الله. نو هغوی په دې پوهېدل که چېرته بالفرض والتقدیر موږ دا کلمه ووایو، نو د دې نه د الله رب العالمین نه علاوه چې کوم معبودان دي، هغه کلات دی، که عزا ده، که بوتان دي، که ملایک دي، که شیطانان دي، که نور دی، که سپوږمۍ ده، دا ټول به بیا پرېږدو، د هغوی عبادت به بیا نه کوو. نو د دې وجې نه به هغوی د کلمې د ویلو نه انکار